سلامونه نیکی هیلې ګرانو دوستانو څنګه حال دی ستاسو زه عبدالولي یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم په پښتو کې ولاګ سره او زه دا ټایم چې کوم دی په تبلیسي جارجیا کې یم په پښتو کې دی ته ګورجستان وایي دا چې کوم دی د آذربایجان او ترکي سره نږدې یو ملک دی ورکوټه شان د ملک دی ته تقریبا 3.5 میلیون آبادي ده او ښه ښکلی ملک دی تاسو کتلی شئ دا د روس سره هم نږدې دی مخکې دا د روس حصه وه اصل کې رشیا چې کوم ده د هغې پارټ و لیکن بیا د ډېر ملکونه چې آزاد شو په هغې کې دا هم آزاد شو دی اکثره خلک تپوس کوي چېرې د دې ویزه به څنګه میلاویږي نو د دې ملک ویزه نه میلاویږي نارملي ډېره مشکله ده ولې چې هلته کې د دې دغه نشته امبیسي په ایران کې امبیسي ده خو که چا سره امریکي ویزه یا ویلیډي مطلب هغه ختمه شوي نه یا د یوروپ ویزه یې ورسره نو دې ته بغیر ویزې راتلی شي نو مخکې هم زه 2 ځله دلته راغلی وم او اوس بیا راغلم دلته او باقي دا دی چې موسم ښه دی ښه مزدار ځای دی او تاسو د ټول نه مخکې دا چینل زما لازمي سبسکرایب کړئ که تاسو غواړئ چې تاسو نورې ویډیوز جوړې کړم ښکلې ښکلې په پښتو کې نو اوس چې کوم دی وروره دا شاته تاسو ته ښکاري دا د کیبل کار سټیشن دی دلته نه کیبل کار راونیسي نو بیا بره ځي د چھت ته مطلب دا غر سر ته چې کوم دی دا خیجي او ټکټ یې 3 روپۍ دی یو طرفه نو هلته خیجم هلته نه دا ټول ښار خیم او داسې ښکلی ښار دی عجیبه غوندې ښار دی پانډونه دي پکې غرونه دي ګر چاپېره دغه دی پکې دلته کې پکې یو دغه غونته کې دی دریاب دی او نور ښکلي ښکلي ځایونه دي خلک هم ډېر ښکلي دي سیلانیان هم ډېر زیات راغلي دي نو راځئ چې د اول ځای وګورو بیا نور مخکې ځو په دې ښار کې د کیبل کار ته راوختم 2 غنټې بعد دلته راورسېدم صرف 2 روپۍ مې ورکړې او دې بره زه ته راوستم د غر سر دی لاندې ښار نه او ډېر مزېدار چکر و ډېر محفوظ کیبل کار و اوس لاندې وګورئ دا د دې ځای نه داسې ښکلې یو نظاره ښکاري دا پوره ښار چې دی تبلیسي څلور واړه طرف ته غرونو کورونو بلډینګونه ورته ښه خوبصورته نظارې دي اوس مخکې ځو دلته کې یو غټه مجسمه هم دلته نه ښکاري هغې خوا ته ورځم تاسو ته هلته هم چکر در کومه نو ډېر زیات سیلانیان هم راغلي دي ډېره مزه کوي موسم هم ښه دی او خلک بس د وخت نه خوندونه اخلي یاره بس یو هله ګوله ده کیبل کار نه چې زه راکوشم نو لږ مخکې رالم دلته کې تاسو کتی شئ زما شاته دا یو غټه سټیچو ده یو مجسمه ده او دې ته وایي د مدر اف جارجیا یعنی د جارجیا مور دا یو ښځه وه مخکې زمانه کې 200 کاله مخکې ډېره یو بهادره ښځه وه او دې په دغه کې ګورئ تاسو یو لاس کې د شرابو جام نیولی دی او بل لاس کې چې کوم دی توره نیولې ده دا چې به کوم دوست سړی راغی یا دوست به څوک راغی د ملک ته نو هغه ته به چې کوم دی شراب ورکول او کوم چې کوم دشمن به راغی نو هغې ته به یې توره ښودله نو دا د هغې چې کوم دی ساین دی او بیسیکلي دا چې کومه ښځه ده که نه دا د جارجیا اوس یو ډېره غټه لکه مهمه د قومي یو دغه ده که نه مطلب ښځه ده په نوټ وغیره باندې هم د دې تصویر نو د دې نه علاوه بیا دلته کې اخوا دا غرونه دي او مخکې چې لاړ شي هم نور د چکرو ځایونه دي او داسې پیدل هم پکې ګرځېدی ځنګلات وغیره دي ډېر څه دي دلته کتو دا کاکاګان پکې ستاره هم وایي ګورئ ورته په دې چل باندې وروره پیسې ټولوي مطلب چل نه دی مطلب د مزدورۍ یو طریقه ده چې ته محنت کوه پیسې به تا ته میلاویږي خیر نه غواړي بس تا ته میوزیک پلی کوي او بس خلک ورته پیسې ورکوي
دلته په سړک باندې روانو مې د جنې راونیوله مو راشه ټیکسي د دغه کې چکر و د وړوکې کښتۍ کې د ښکلې کښتۍ شاته تاسو کتلی شئ دا اوبه دي او دریاب غونته کې دی په دې کې د کښتۍ چلیږي او په $6 باندې وایي دا 10 منټه ټریپ دی نو ما راځي چې دا وکړو چې وګورو یې څنګه مزه کوي که نه کوي ډېره مزه کوي موسم ډېر ښه دی مطلب وریځې دي خو زه دې ته حیران یم دا بره تاسو وګورئ دا لاندې یو غټ دریاب غونته کې دی او په دې کې دا کښتۍ هم ګرځي خو دا بره وګورئ بره دا کورونه ته وګورئ په دې غر د بره کورونه جوړ دي یو عجیبه سټرکچر یې دی ته به وایي چې لاندې به راوغورځېږي اوس د اوبو ته خو بیا هم جوړ دي خلک پکې اوسېږي او زندګي تېرې او ډېر زیات دي داسې مخکې ما چکر والی و او دا ښکلی دغه دی یاره پلونه جوړ دي دغه د بره د دریاب د بره او کیبل کار ته وګوره کوم چې تاسو ته ما ښودلی و هغه هم بره ښکاري شاته غر او قلعې غټې غټې قلعه ښکاري مطلب هغه چې کوم کیسل ورته وایي سیلانیان دي ښه ډېر ده وګورئ بله کښتي هم روانه ده هغه ده تقریبا 10 منټه ټریپ دی په دې کې داسې لږ زیات دا ښار درته وښیي که نه دا نظاره درته وښیي دا ښار څنګه ښکاري دی د اوبو نه مطلب د دریاب نه او دغه دی ستاسو هغه کیبل کار کوم کې چې خلک بره ځي 2-3 منټه کې بره ورسېږي بیا بره نه د ښار نظارې کوي زه د موسم نه ډېر زیات متاثره یم دا موسم یې ډېر ښه دی یاره یخ موسم دی اوس د ماښامي ټایم دی دلته تبلیسي کې شاته تاسو کتلی شئ آی لو تبلیسي دا لیکل هم شوي دي خلک راځي تصویران ورسره وباسي او ډېر ښکلی یو ماحول دی مطلب ډېر سیلانیان راغلي دلته کې نو ما ته هم امید دی چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي ډېره ما چې دا لږ شانته چکر درکړو تاسو ته د جورجیا تبلیسي سبا زما فلایټ دی د واپسۍ او که ستاسو دا ویډیو خوښه شوي نو شیر یې کړئ او دا چینل سبسکرایب کړئ بلې چې زه غواړم چې نورې ویډیو جوړې کړم ښکلې ښکلې او تاسو ته پیش کما نو ډیره مننه ډیره مزه یې وکړه یار د سفر او بیا ملاویږو را روانه بله ویډیو کې نو ډیره مننه یو ځل بیا او سبسکرایب لازمي کړئ دا چینل په مخه